په دې چې چړه راښکې شوه د دې ګوتې زخمي شوي دي چې دا ماشومان اواز کوي د دې قبر نه اواز راځي لکه ګل د دنیا باغ ته هم راغلی ما خاندلې قدرې نه و خزان راغی چې په دې چړې راښکې شوې دې به کم اوازونه کړي د دې ماشومانو ګوتې زخمي دي ګوتې په دې چې چړه راښکې شوه د دې ګوتې زخمي شوي دي د دې ماشومې بچې ډېرې نه دي زخمي د دې مشر زویه ډېرې زخمي دي ته به دې پلار ته څه نه یې ویلې ته به کوم الفاظ د خولې نه رایښ کړي چې بابا کومه مرۍ د ښکلېدو لایق وه کومې شونډې د ښکلېدو لایق وې دا بېچاړه یخې ده په وینو کې مې سره کې ولې را باندې چاړک دی ما څه ګناه کړې ده اوس خو به زه شکایت کوم د خدای دربار کې ځمکې به جړلي اسمان به جړلي الله به څومره خفه شوي په دغه ساعت کې دا د سیف الاسلام بچي نه دي مړه دا د هر پښتون په مخ سپېړه ده دا د هر پښتون بچی نن مړ دی منګه صرف الفاظو ته ځو تر الفاظو به نه ځو دا خپل کلمات او الفاظ او دا خپل گفت و شنید دا به عمل ته بوزو داسې څه ماجره راله چې دا سیف الاسلام یې په دې مجبوره که چې هغه ګلالي ماشومان بچي چې د هغې دپاره مزدوري کوله او بیګا د شپې لګیا دی او د خپل بچي حلالي اگر چې د ده کور والا خفه وه د 11-12 ورځې ناسته وه نوره مسله به هم کور کې آیي یا بني خو په هغې جرګې والا ستړي شوي دي منتونه یې ورته کړي دي د دې دا تاڼه کې FIR پورې خبر راغلی ده او جرګې والا پکې ستړي شوي دي ان تر دې پورې چې دی د خپل سخر په خپو هم پرېوتی دی چې یو سړی چاله په خپو پرېوځي خو دا د دې نه نوره کمزوري خو نه که نه چې په خپو دله پرېوتم نو عزیزانو دا منو چې دا زمونږ اجتماعي کوتاهي ده داسې حالات جوړول پکارو چې د ده دا کور روغ شوی وي خو څه دا خبرې هم دي او څه نن شپې له ستاسو یو شپه را روانه ده دې ته شب قدر وایي څوک ورته شب برات وایي یو د شب قدر شپه ده بله د شب برات د جمعې شپه ده نو په دې به نن شپه لیکل کېږي او هغه لیکل چې وشي بیا نه روانېږي دا لیکل د ده شوي و چې داسې حالات به دې جوړي او داسې باندې به دا خلک وفات کېږي نو عزیزانو زمونږ پښتون قام ډېر انتهایي رستو روان دی موږ د جهل په انتها ولاړ یو مدرسو پوه نه کړی تبلیغیانو پوه نه کړی اے پښتنو مسلمانانو د جرګو مشرانو پوه نه کړی په قبرونو واز پوه نه کړی په جنازو کې په واز پوه نه شوی جماعت کې د ملا په اذان پوه نه شوی په ترجمه پوه د قرآن نه شوی نو ماته یو لار وښیه تاسو په څه پوهېږئ څه وکړو داسې چې تاسو پوه شئ چې پردې بټې مه نیسه پردې وردر مه نیسه پردې کور مه روانوه خپل ته خپل ووایه پردي ته پردې ووایه د جنگ ماحول مه جوړوه ته چې خلک مړه کړي نو بیا ستا سوچ راشي بیا درته منډې شروع شي په بېعزتو سره مخ شي تاڼې سره مخ شي پولیس سره مخ شي او هر قسمه منډو ته بیا مخې خو که لږ غونده 15 منټه سوچ د دې سانحو نه مخکې کو
نو دا پاکستان متاله جنتو او جنگ ټول زما پښتونخوا باندې بلیږي اور پنجاب کې چاونه کړل خودکشي بګې نه کېږي مال دلته خودکشي راوړي پښتون ته چل دی په جنوري کې 30 ورځې وي غالبا مړي پکې 35 او 36 شوي دي یاره دا خو تاتارخانیان هم داسې نه وکړی یو انقلاب یې راوسته ختم شو او موږ له روزانه د وینو ولې زموږ د پښتونخوا نه بهیږي عزیزانو لږ سوچ وکړئ او لږ مهرباني وکړئ اسلام ټچ کړئ دین ټچ کړئ علما ټچ کړئ د دعوت کار ټچ کړئ لږ قرآن راواخلئ سینې ته راجوخ کړئ او لږ غونده الله ته په جړا شئ نن د شب قدر شپه ده نن تانه الله رب العزت حدیث مبارک کې راځي نن با الله رب العزت په خپل اعلان کوي څوک در کې وګشته چې موړې کم څوک در کې تګشته چې تندې ماته کم د عزت څوک وګشته چې عزت ورکم د مغفرت څوک وګشته چې مغفرت ولا ورکم مسلمان پښتون بچي د شپې تر 3 بجو موبایل ګوري سلور او د شنو هغه څه کوي پدې نن هغه شپه ده نن الله ته سجده شه معافي وغواړئ په الله مې د قسمي داسې حالاتو سره به مخ شئ چې بیا به رستو کېدل غواړئ خو بیا به درته یوټرن دا نه ملاویږي الله دې زمونږ او ستاسو په حال رحم وکړي الله رب العزت دې د دې بچو د دې وړو مغفرت تامه نصیب کړي کریم مولا دې زمونږ د دې رور د دې مغفرت نصیب کړي